بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو ایکسل ته او کار کوو په ټیکسټ ټو کالمز. فرض کړئ دا ځای کې د نمونه لیکلي جان کامه خان او سیمی کالن بیا مثال جلیله سپیس جمیله بیا کوېسچن مارک کمال. کمال د ریاض سوال ما خو یې پیژنم. ښه بیا ټیکسټ ټو کالمز غواړي د هر یو نوم د ځان ځان ته یو حجرې کې ولیکل شي. نومونه دې لیکلي دي نو را به شي ټیکسټ ټو کالمز ته دوو طریقو سره کېږي. یو فکسډ ویډ ده بل ډیلیمیټر ده. ورته چې ولې به دوو طریقو باندې کار کوم. فکس باندې کلیک څنګه مې په کلیک یا نیکسټ باندې کلیک نو ځای چې دغه ځای باندې به بیسي ورته چې صحیح ده. موږ خو کالم ډیټا فارمیټ نه ورته بدلو دغه جنرال کې ولیکئ یا مخکې مو نه ده ورته بدل کړی. فینش کن وګورئ ته ولیکه خو دغه علائم چې کوم علامې دا سره پاتې شوې. که چې دا تر لرې کړي نو بیا به انډو کې بیرته به راشي دغه اپشن باندې به کلیک کړي او دا پاسنی اپشن به انتخاب کړي ډیلیمیټډ نیکسټ به کړي. په دې کې درته چې اوس انتخاب وکړه ورته چې سیمی کالم چې په کوم ځای کې ګورئ خان سره به څنګه دا هغه لرې کړي دغه په ځای کالم لاین ولګا. همدا رقم کامه که چېرته وي همدا رقم سپیس خو په ټولو کې شته خو دا علامه پاتې شوه. د دې لپاره ورته چې ښه ادر علامه دلته به دا ورته ولیکي نیکسټ به کې فینش به کې نو تاسې وګورئ هغه نومونه درته ولیکل خو هغه علامې هم ته ختمې کړې. اوس راځو موږ تاسو دې نه پس چې کوم اپشن ده هغه ده فلیش فیل. دا موږ تاسو ویلي فرست نیم لاست نیم به فل نیم په خپله درته لیکي په اتومات ډول. دلته په فیل کې درته ویلي فیل کې فلیش فیل دلته هم درته راغلی هم کار مې ته په کوي دواړو طریقه او کار چې دا یو رقم ده. راځو بل اپشن مو هم ویلی ده ټو ریموو ډوپلیکیټس خو دې باندې به کار ته وکړم ترې چې لږ کله کله اړتیا ډېره زیاته پېښېږي. دې لپاره زه م یو پریکټس په نوم چې کوم فایل دا راخلاصوم ورته هم چې په دې کې چې کوم تکراري کسان دي هغه تر لرې که دوه وارې درې وارې کې لیکل شوي وي نو دې باندې به کلیک کې سلیکټ آل ټول اپشن انتخاب کا ان سلیکټ آل ټول نه لري کا سلیکټ آل ټول انتخاب کا. مای ډیټا هیز هیډرز د دې مطلب دا غواړي چې ما په دې د معلومات د ټیبل هیډرز هم لري. دا که نه لري دا به د غیر فعال کې به دغه هم کې ګوري چې دغه کې به تکراري نه وي ورته هم چې لري. بیا د که چېرته ټول د انتخاب وي دې مطلب دغه ده چې مطلب په ټول به یو رقم هم به آی ډي یو شوي هم نوم هم پروګرام هم فیس کوکې کې څه نشته ځکه چې آی ډي د ټولو مختلفه ده یو ډول نه ده. نو بیا راځم ورته وایم چې که داسې کار وکړه دا یوه آی ډي تر لرې که نوم پروګرام فیس کې چا د تکرار شوی دواري لیکل شوی هغه لرې که نو څه راته وایي چې یو کس هم لرې که 15 پاتې شول. زه ورته وایم چې که دا هم انډو که داسې کار وکړه زه ورته وایم چې که صرف یوازې نوم یې تکرار شوی وي هغه ته د تکراري ووایه. نو ما ته څه وایي څلور مې لرې کړل او دا نور ټول چې کومه دي یو وارې ولیکل شو. علي 15 وارې لیکلي یو وارې پرېښودو څلور وارې تر لرې که انډو. د دې نه پس راځو په دې حجرو باندې د کومې چې زه انتخابوم دې باندې زه پابندي لګوم ډیټا ویلیډیشن دې باندې به کلیک کې او را به دلته هول نمبر بټوین مطلب د موږ فیسونه د 500 او 0 ترمنځ دي فرض کړه. مخکې د کوم کې لیکلي پروا نه کوي خو کېدای نه وروسته کلیک بیا ستونزه ته جوړېږي. اوکې به کې تاسې وګورئ اوس دلته ولیکه 400 نه دي پرېږدي. زه غواړم چې کله دې حجرو کې چې دا ما انتخاب کړي په هرې حجرې کې څو کلیک یو میسج غوندې دې ورکوي دې کس ته چې د دې او د دې فیس ترمنځ فیس ولیکه دې نه بغیر موږ نه پرېږدو. نو را به شي دې لپاره بیا ډیټا ویلیډیشن ته او انپوټ میسج کې به دلته ورته ولیکي چې خبرتیا چا شي دې لیکل او ورته هم چې دلته ورته ولیکه اوس چې د 500 او 0 ترمنځ فیس ولیکئ او اوکې. اوس دلته کلیک ستونزه نشته دلته چې کلیک کړي نو میسج هم درکړي بیا هم که یو سړی په وروڼو شي ورته ویلي که 300 نو ته یې د اجازه نشته. دا میسج وایم چې په خپله خوښه جوړ کړه د غلطي میسج دې لپاره به راشي بیا به دغه حجرې ټولې انتخاب کړي او را به شي ډیټا ویلیډیشن ته ورته هم د انپوټ میسج اوس تر لرې که ده. اوس راځم ایرر الرټ ته اوس سټاپ ده سټاپ ته که هر شي ته اوس میسج ته چې هر شي ورته لیکې نو دلته ته زه ورته لیکم غلطي تاسې چې هر شي ورته لیکل ورته هم چې تاسې غلط فیس ولیکه بس تیار شي لیکل اوکې به یې اوس دلته چې کله یو کس غلطي کوي او 300 400 کې لیکي نو ډایرکټ هماغه زموږ میسج راځي غلطي تاسې غلط فیس ولیکه.
او په دغه کې به ډولونه شته که موږ چېرته بیا دغه ورته انتخاب کوو ورته وایي چې ښه داسې کار وکړه ډیټا ویلیډیشن ته لاړ شه خو دا سټاپ نه وارننګ صرف اختاریه ورکوه اختار ورکوه میسج د تا په لاس کې ده که بدلی بدلې کړې ضرورتاً چې همدغه صحیح ده اوس په دې ځای کې زه لیکم ورته 1500 هلته خو ما 1000 ته لیکلی وو که نه دې اجازه نشته یکې پرېږدم ته یس پرېږده ورته پرېښود دلته مې ساز ورته لیکم 340 پرېږدم یس پرېږده یو بل ډول میسج هم ده دغه غلطي لپاره چې هغه ته وایي انفارمیشن یوازې معلومات ورکوه په دې کې به دغه نو بټن هم نه وي ګورئ ورته دلته زه ورته لیکم 1100 له 1000 زیات شو که نه نو تاسې غلطي وکړه اوکې بس پرېږده یې دی نو هغه نو بټن هم تر لرې شه همدغه رقم دلته که زه ورته وایم چې اوس ته ولیکل دلته 3000 اوکې پرېږده بیا په دې ځای کې آپشن ده سرکل انویلډ ډیټا هغه معلومات چې په غلطه طریقې سره داخل شوي دي هغونه دایره ته وکړه هغه مخکې مې چې کوم لیکلي دي هغونه ته وکړه د دې اصولو خلاف دي که د دایرې بیرته تر لرې کوې بیرته یې لرې کړه بیا ورته وایم چې دغه میسج چې دی بیرته زموږ خپل حالت سټاپ ته واړوه اوس راځو په دې کې نور سیټینګ هم شته بټوین د دوه عددونو ترمنځ ناټ بټوین مطلب دا غږ ده کوم عددونه چې ته ورته لیکلي دغه په منځ کې به اوس نه پرېږدي دې نه کم او زیات به پرېږدي سرچپس مخکې بټوین اوس ناټ بټوین او د دې نه پس یو بل آپشن ده کې ایکوال ټو مطلب 1% دی موږ 500 افغانۍ دې نه کم او زیات به نه پرېږدي 500 دې کولی که ستونزه نشته خو 501 دې که که نه نو بیا دې نه پرېږدي له دې نه پس یو بل آپشن ده کې ناټ ایکوال ټو فرض کړه یو عدد سره دې چېرته ستونزه لرله دغه یو عدد نه کې پرېږده لکه مثال دی داسې لوبغاړي مې میش ده که نه نن خو چې هغه نه نوي ته نه 40 ته ورسېږي که نه ولا په دغه اوټېږم ښه راکړو برابر تک په دغه اوټ یارې بس ترای غوندې تر کېږي که نه دلته فرض که تا سیاست سره دا عدد که چا په ډیټابیس کې ولیکي به زه خوښ سم نه ورسره لګېږي که نه چې مثال د یو لوبغاړي ته په شا باندې نمبر لیکلی که نه هغه لوبغاړي سره د خوښې لوبغاړی نه لکه د پاکستانیو په دې کولي هغه نمبر نه خوښېږي چې ودرېږي بیا وټېږي نه که نه که نه دغسې هغه وایي دغه د نمبر یې لرې که دا نمبر دلته پرې نه کړي نو هغه دلته کولی شي ورته وکړي دغه عدد مه پرېږده یا ګریټر دین هغه ټول عددونه چې له 500 نه زیات وي عدد د تا په لاس کې دی 500 ته لیکي 1000 ته لیکي 400 ته لیکي په دې کې به 500 نه پرېږدي ځکه موږ ورته چې له 500 نه زیات وي هغه پرېږده 501 که ولیکي نو پرابلم خو که کم ولیکي نه پرېږدي او بیا که ورته وایي چې 500 دې هم پرېږدي او د دې نه کم او زیات دغه نه زیات دې هم پرېږدي نو ګریټر دین آر ایکوال ټو او لیس دین د یو عدد نه کم په دې کې بیا هم هغه عدد نه پرېږدي کله چې هغه نه کم دې هم پرېږدي دغه عدد دې پرېږدي لیس دین آر ایکوال ټو دا آپشن مخکې موږ تاسو دلته په دې هوم کې په کنډیشنل فارمیټینګ کې ویلو خو ته رنګ ورکاوه چې رنګ ورک ښه دا سیټینګ چې کله تا وکړو د هغه نه وروسته راځو په دې کې ځینې نورې آپشن دي ښه اشاریه کې د کې چېرته لیکل کول په ریاضي کې به تاسې ویلي یو پوره عددونه دي هول نمبر په انګلیش کې ورته وایي لکه 1 2 3 10 15 که نه بل داسې په اشاریه کې لیکل کېږي یو موږ تاسې ویل چې صفر او د یو ترمنځ لا یتناهي عددونه دي په ریاضي کې نو اشاریه کې د کې چېرته لیکلي هغه بیا داسې هغه لپاره به ډیسیمل انتخاب کوي او ځینې نور قسمونه هم شته که نه د ډولونه د عددونو نور ریاضي باندې زه ښه نه پوهېږم راځم مخته ډېر تاریخ باندې هم لګولی شي دغه رقم پابندي په لګولی شي څنګه مثال یوه پروژه ده دلته فرض کوي موږ تاریخ ورته لیکو غواړو چې کارکوونکي غلط نه شي داسې نه چې بیا موږ مثال نظارت راشي وی ګوري یا مثال موږ چاته د معلومات ورولېږو هغه کمپنۍ مثال کابل کې هلته یوه څانګه ده یو پروژه فرض کوي دا شروع شوې ده د فرض که ختمېږي د اولې میاشتې نه شروع ده 5مه میاشت کې ختمېږي که چېرته څوک غلطي سره یو تاریخ ګډوډ کې ولیکي نظارت وال چې راشي وګوري وایي تا د کوم تاریخ کې لیکلی غواړي چې بیخي د غلطي امکان هم کې ختم کړي د دې لپاره به څه وکړي دغه د تاریخ مجرې به انتخاب کړي ویلیډیشن ته به راشي ورته چې ښه داسې کار وکړه دې کې زه ډیټ لیکم بټوین دې کې دغه ټول آپشن تاسې استعمالولی چې مخکې د عدد لپاره او د تاریخ لپاره په دې کې به ورته ولیکي چې زموږ پروژه د اولې میاشتې اول تاریخ 2019 نه شروع شوله او دا چې دا ختمېږي د 5مې میاشتې 5م تاریخ 2019 باندې دې ترمنځ که کوم تاریخونه هغه پرېږده په دې حجرو کې چې دا ما انتخاب کړي دي
ډېره کم او زیات باندې کې پرېږدي اوکې که اوس تاسې وګورئ دې ځای کې کنټرول سیمي کالن دی تاریخ شارټکټ د ولیکه پرېښود ځکه دی درېیمې میاشتې پنځم تاریخ ته خو که زه ورته وایم چې شپږمې میاشتې پنځم تاریخ ته راته ولیکه اوس څه راته وایي چې دې اجازه نشته همدغه رقم په وخت باندې اوس کاري وخت چې ده د 8 نه تر 4 ده که نه دې باندې به هلته څنګه لیکو را به چې دلته بټوین به ورته انتخاب کړي ټایم لپاره او دلته به ورته ولیکي چې سهار 8 AM نه تر 4 PM دا PM لیکل ډېر ضروري دی AM که ونه لیکم پروا نه کوي هغه پخپله پیږي چې اته دې کله ولیکل نو بس 8 AM ده خو که تاسو صرف 4 ښکته په PM کې PM په ځای کې صرف 4 ولیکل دا داسې فرض کوي چې سهار 4 نو یا به ته 4 کې لیکي PM به سره لیکي یا به تاسې هغه 4 ساعتونه لیدلي بیا به 4 لپاره ته 14 لیکي زه ورته وایم چې 4 PM اوکې کوم دلته اوس تاریخ لیکم وخت لیکم کنټرول شفت سیمي کالن د ریاضتوب د 4 ترمنځ ستونزه نشته خو که زه ورته ولیکم 3 بجې دا نه پرېږدي ولې AM PM مې نه دي زه لیکلي د سهار 3 بجې AM دې په خپله فرض کوي اجازه نشته خو که چېرته زه ورته ولیکم چې 3 PM یا ورته ولیکم 16 PM دا هم نه پرېږدي پوره 4 بجې نه کې پرېږدي که 4 بجې اختتام وخت ده ته به دلته څه ولیکې اوس فرض کړه 3 بجې او 45 منټه خو PM ورسره نو پرابلم یا ولیکه ورته 15 بجې او 45 یا 45 دقیقې انټر کړه نو پرابلم ځکه چې هغه 3 بجې او 40 منټه کېږي بیا به دې نه پس یو بل آپشن درکړي ټیکسټ لینت موږ او تاسې چې کله په پاسورډ خو استعمالو کنه په جیمیل کې هم استعمال ک فیسبوک کې هم کارو استعمالوي الته څه پابندي لري اتو عددونه باید کم نه یا اتو اعداد یا حروفونه موږ تاسو پاسپورټو کې میوا غشتا کلم په بچانو باندې نمونه کې خودل کنه نو 1400 حروفونه یو ته زیات نه کوي ګور نمونه بیا ډیټابیس نه پرېږدي دا تاسو د موږ تاسو پاسپورټو کې دغه سیستم شته ښه ډېر وګنوم پکې نه کړی ماهله جیوردنې دا تقریبا تاسو سچ کې په کرکټرانو کې له ټولو نه وګدوم چې د ماهله جیوردنې ډېر شان لري کړي دي نو څلور دغه شپږ د حروفه ده کریسټوفر هنري ګیل چشي کنه بیا قوم څه کړه ډاکټر محمد اشرف غنی دویم مفکر نړیوال دا به ډېر وګديږي ښه دا نه فرق تیر شي ډایرکټ با دا به پاسپورت کې نه پرېږدي ښه نو دلته که چېرته کوم حجرو باندې تاسې مثال پابندي لګوئ د نومونو لپاره هغه هم لګولی شئ را به شي دلته او د دې ځای به ورته انتخاب کې ټیکسټ لینت او بټوین ورته انتخاب یا لیس دین ګریټر دین زه وایم چې ګریټر دین استعمال کړه باید له شپږو نه زیات وي یا له درېیو نه زیات وي درې به مو هغسې علي که چېرته وي ستونزه جوړه شي که نه دوه حروف به ځم چې نوم نه وي ګل په دغه کې راځي هغه هم درېیو ته رسېږي خو په پښتو کې که چېرته ولیکو بیا ستونزه جوړېږي دوه نه جوړېږي ورته وایم چې دوه نه باید زیات وي اوکې که دلته که چېرته اوس ته دوه ولیکي مثال پښتو کې دی که ولیکو ګل چې پښتو کې کار کوي که نه کوي ګل دغه اجازه نشته دوه حروفه دي نو ګل سره چې اضافه کوي ښه آفرین خانګل ګلخان او ګلاخان او عبدالله ګل وغیره وغیره ترکیه هم مخکې شي وکنه نو دلته زه لیکمه نوم لیکمه علي نو ستونزه خو که د دوه حروفو یا پنځو حروفو څومره چې ما ورکړي وي دغه نه که کم وي لږ مخکې موږ تاسو چې کې بیا نه پرېږدي خو له ټولو نه مهم بل سټینګ په دې کې څه شي ده هغه دا ده که غواړې چې دغسې لیست جوړ کړي دغسې په دې پروګرامونو باندې را به شل د پروګرامونو نومونه به دلته ولیکي مثال ولیکه وینډوز ورډ ایکسل ایکسس انټرنیټ پاور پوینټ او سره مختب سیده کورل ډرا آټوکیډ او فوټوشاپ هغه کې څوک شته په اقتصاد کې څوک شته ټالي پیچري بل کوم یو ده کویک بوک نیټورکینګ MCSE CCNA هارډویر هغه په ګرافیک هغه راځي هغه کورل ډرا ښه
دومره پروګرامونه لیست دې جوړ کړه. اوس غواړي دا لیست دغه ځای کې څوک داخله کړي لیست نه دې نومره اخلي. دا به ورته انتخاب کړي دغه نه وروسته به راشي که ډیلیټ کړي هم پروا نه کوي که نه یې ډیلیټ کړي هم پروا نه کوي. دا به ډیټا ویلیډیشن ته دې ځای به لیست ورته انتخاب کړي او دلته به کلیک کړي دا به انتخاب او اوکې به کړي. نور دې سره ډېر مه پوښه راشي دلته پاور پوینټ کې داخله کوم CCNA کې داخله کوم کویک بک کې داخله فیسونه دې که فارموله جوړي په خپله به یې نور بیا درته پسې لیکي هم. له دې نه په ډیټا کې ډېر مهم درسونه دي. له دې نه بل مهم درس د کې نن ورځې هغه ته وایي کنسولیډیټ. دا به زه بند کړم. فرض کړئ یو چا ساختماني شرکت ده د چا ده د حکمت الله ده. دوی چې کله مثال فرض کړئ یو مکتب پروژه ونیوله چې په سکیرم کې یا په ستکرم کې هغه جوړېږي دا مکتب جوړېږي هغه ټیکه د نیولې ده د حکمت الله کنسټرکشن کمپنۍ. نو د ډېر مواد لګېږي سیمنټ او ریګ او چې شي که نه نو د هغه حساب څه رقم کېږي. لږ به زه دا لیکل وکړم بیا تاسې پوه کړم چې څه شي موږ تر غواړو بیا له دې نه او څه شي موږ او تاسې ته کنسولیډیټ را جوړولی شي. نو دلته راځم ورته هم چې یو ولیکم کې آیټمز مختلف شیان موږ لګېږي بیا د هغه کوانټیټي څومره لګېږي یونټ پرایس یې څومره دی د یو قیمت څومره ده او ټوټل څومره ده. دې لپاره زه دغه داسې انتخابوم یو څو دلته بیا پکې ولیکم دغه عمر ورته چې بس دې کې خو لګېږي ډېر شیان خو زه فرضي یو څو باندې کار درته وکړم. د ده فرض که لګېږي سیمټ یې لګېږي خښت یې لګېږي سینډ یې لګېږي وسپنه یې لګېږي نور هم ډېر شیان لګېږي تیږه لګېږي وغیره وغیره. اوس راځو کوانټیټي فرض کړئ دا د یوې میاشتې بلې میاشتې حساب ده. نو اوله میاشت کې فرض کړئ ولګېدل 500 بوجې سیمټ ولګېدل. خښتې په اوله میاشت کې لږ کمې لګېږي ورته چې 1000 ولګېدې. ریګ چې دا 200 ټېلې وسپنه 3 ټنه اساس بنیاد یې تهدابونه یې ښه قوي جوړ کړه. اوس راځو څومره ولګېدل. یونټ پرایس سیمټ یو بوجي په څو ده 400 افغانۍ ټوټل باید خپله معلوم کړي مساوي دغه کوانټیټي څومره چې اخیستې دا به ضرب کړي په دې یونټ پرایس کې انټر فارموله به ښکته هینډل شي. اوس راځو خښته یوه دانه چې په 4 افغانۍ د شاوخوا او ریټ چې دا یوه ټېله تقریبا په 1000 افغانۍ او وسپنه چې د ټن په 40,000 افغانۍ. نو دا د یوې میاشتې حساب شه. دوی فرض کا کنټرول سیده د یولې میاشتې حساب و کنټرول پلس وي دی د دویمې شه کنټرول پلس وي دی د درېیمې شه کنټرول پلس وي دی د څلورمې شه کنټرول پلس وي دی د پنځمې شه. 5 میاشتو کې دا پروژه سرته ورسوله خو دوی معلوموي چې مانه په سیمټو څومره پیسې لاړې د هر یو آیټم بیل خښتو باندې څومره پیسې لاړې او سره په ریګ او په وسپنې او په تیږو په مزدورانو لپاره به سبا حساب راځي کارکوونکو د دې هر یو معلومه یې دې لپاره بیا داسې کار وکړي د دویم شیټ ته به لاړ شي دلته به هم کنټرول وي پیسټ کړي دا به ټول تر لرې کړي ځکه چې موږ کار له ټوټل سره د ټوټل به انتخاب کې را به شي ډېټا ته او په دې کې به کنسولیډیټ باندې به کلیک کړي. ښه جمع معلومه اکاونټ که انتخابی مثال ته بیا راته وشماره چې سیمټ مثال څومره دي که نه دا هم چې سم راته جمع یې کړه خو جمع کول نه مخکې دغه اپشن به ټول نه مخکې ورته فعال کړي کریټ لینکس ځکه که چېرته غلطي د نشه یې کوم عادت کې په خپله بیا تغیرات راځي که لینکس نه یې جوړ بیا کار نه ورکوي. او ټاپ رو لیفټ کلم دا مطلب که په اتومات ډول یې په هغه باندې معلومه یې په اکسل یې ته معلوم کړي نو دا به بیا ورته انتخاب کړي. خو زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه کریټ لینکس لینک اړیکې جوړې کړه دلته کلیک کړه لاړ شه اول شیټ ته د اولې میاشتې ټوټل ایډ کړه بیا د دویمې میاشتې ټوټل ایډ کړه د درېیمې میاشتې ټوټل ایډ کړه څلورمې میاشتې ټوټل ایډ کړه او د پنځمې میاشتې ټوټل ایډ کا اوکې کا په دې جمع باندې کلیک کا د هرې میاشتې تخیل په دې جمع کلیک کا د هرې میاشتې د وسپنې معلومات د تخیل سریه وغیره په دې باندې کلیک ټول د تخیل په ټو باندې په یو باندې ټول راټولې که چېرته مثال دا خو دا رقم نه فرض کړئ دغه خښتې چې وي دلته 1000 نه بله میاشت کې 100,000 استعمال شول به ډېر ډېر استعمال کوم صحیح ده ډېره غټه پروژه ده په دې بله میاشت کې 15,000 استعمال شولې په دې بله میاشت کې بیا فرض کړئ 3,400 دومره استعمال شولې او په دې بله میاشت کې بیا 12,000 دومره استعمال شولې. اوس تاسې راشئ هلته وګورئ چې دې کې تغیرات راغلي که نه په بریکس کې وګورئ تغیرات راغلي په دې جمع باندې کلیک کړه د هرې میاشتې خپل حساب راخیستی دی. فهمیدې؟ اره